سلام ستړي مشي پام وکړئ د نن ورځې دوه ډیرو مهمو خبرونو ته. ولسمشر غني وایي ډیری ولسوالۍ مو بیرته د طالبانو له کنټروله ایستلې. ولسمشر غني وایي چې افغان ځواکونه اوس پیاوړي شوي او په دې وروستیو کې ډیرې ولسوالۍ بیرته د طالبانو له کنټروله ایستلې دي. هغه زیاته کړې چې افغان امنیتي ځواکونه اوس 95 سلنه عملیات په خپله پلانوي او ترسره کوي. غني د خپلو خبرو پر دوام ویلي د افغان ټولنې نیمایي وګړي نیمې ډیموکراسۍ کې زیږېدلي او وده یې کړې ده. نوموړي زیاته کړې دوی په ډیموکراسۍ کې یو منسجم غږ او مشخصه موخه پیدا کړې ده او تېرې لاسته راوړنې باید وساتل سي. ولسمشر غني ټینګار کړی دی چې د سولې پروسې بریا د تاریخ د تکرار مخنیوي او افغانستان د ښې راتلونکي لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ او همکاري خورا ډېر اهمیت لري او دوی به له ټولو هیوادونو سره خپلو نیکو روابطو ته دوام ورکړي. عبدالله او کرزي د سولې پروسه کې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړې. د ملي مسالې شورا رئیس عبدالله د هیواد له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د سولې پروسه کې پر وروستیو پرمختګونو خبرې اترې کړې دي. د ملي مسالې شورا د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې چې په سپهدار ماڼۍ کې ترسره شوه دواړو لوریو د سولې پر پروسه او د هیواد پر سیاسي وضعیت خبرې کړې دي. دغه راز دواړو لوریو د سولې خبرو کې د تاوتریخوالي کمیدل مهم بللی او ټینګار یې کړی دی چې دغه پروسې ټول تمرکز باید پر همدې ټکي وي. دوی دغه راز د سولې پروسه کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې مذاکراتي پلاوی باید د افغانستان د تمې مطابق د خبرو پر تګلاره توافق وکړي او هر څه ژر اصلي مذاکرات پیل کړي.